دوستانو سلام، وخت مو په خیر. هیله د جوړ روغ او خوشحاله به یاست. زه نن تاسو ته د خوشحال د داستارنامې نه هم لوست وړاندې کوم. په دې لوست کې موږ د یو رهبر، د یو مشر، د یو لیډر، د یو کورنۍ د مشر، د یو عادي سیمې د مشر نه هم هنر وړاندې کوو. خوشحال په خپل دیوان کې یو پوره غزل لري چې مطلع یې زما فکر دا ده چې خوړل ګټل بخښل کا ځوان هغه. نو دغه د دغه هنر د دې نه هم هنر محتوا ده، نه هم هنر د ګټلو، د بخښلو او د پخولو، مشخص تقید کړی دی د پخولو هنر دی. په دې هنر کې خوشحال پر دې باندې بحث کوي که یو مشر سخاوتمند نه وي، یو مشر لورینه او پیرزوینه ونه لري، هغه نسي کولی چې لیډرشپ وکړي. تاسو ګورئ زموږ د تیرو 50 کالو تر ټولو غټه غمیزه دا وه چې رهبرانو خپل اولادونه په بهرونو کې کښېنولي دي. رهبرانو په دواړو خواو کې، په کوز وطن او بر وطن کې خپل اولادونه د ښه ژوند څخه برخمن کړي دي او د غریب اولاد یې جنګ، جګړې، غزا، فتح، قربانیو او شهادتونو ته درولي دي. هیڅکله دوی دا میړانه نه ده کړې، دا بخښل یې نه دي کړي، دا شجاعت یې نه دی کړی چې خپل اولادونه اول رامخته کړي او بیا د نور اولادونو قربانۍ ته ودروي. بله مسله دا ده چې له پخوا وختونو څخه خانانو سترخان درلودی. بدبختانه چې وروستۍ سلیزه په مجموعي توګه دا سوله چې خانان د نورو سترخانونو ته ناست دي، د نورو څخه لنګوټې اخلي، د نورو څخه د پریکړو په کولو کې پیسې اخلي، د نورو سره په پریکړو په کولو کې لوڼې حتی اخلي. نو دا بدبختي لیډرشپ ته راغلی ده چې لیډرشپ د مسؤلیت په توګه نه، د اعزاز په توګه مطرح شوی دی. مګر خوشحال وایي په داستارنامه کې یو تر ټولو اهمو هنرونو څخه دا بولي چې په مشر کې دا متانت او دا شجاعت او دا دلیري چې هغه بخښل وکړه، راټولول ونه کړي. زموږ مشران ټول اخته یې راټولول کوي. تاسو ګورئ د پاچا خان کورنۍ، هغه چې ګورې ورځ تر بلې چاغېږي. پاچا خان د ډنګروالي د لاسه، د ضعیفتیا د لارې په لاس نه سپی تلای، ولې اولادونه یې ورځ په ورځ چاغېږي، غټېږي، په دې خاطر چې دوی د پلار د نیکه پر لار نه دي روان. هغه بخښل نه کوي، هغه په خاورو کې د خلکو سره نه کښېني. د نورو ټولو سیاسونو د پاچا خان دغه ځکه په خوله کې راغلی چې هغه لمسی هر ځای مست کېږي او خرابې خبرې کوي. نو دا مې خولې ته راغللی، کنې زه عادت نه لرم چې د خلکو نومونه واخلم. په مجموعي توګه رهبران د راټولولو په حالت کې دي، دوی هیڅکله د قرباني کولو په حالت کې نه دي. دوی کوشش کوي چې پیسېګانې راټولې کړي، پر پښتنو ګټه وکړي، پر پښتنو تجارت وکړي، پر پښتنو ځان ته اعزازونه واخلي. مګر خوشحال وایي چې د یو مشر میړانه دا ده چې هغه هم دسترخوان ولري، خلکو ته یې ورکړي، هم بخښل وکړه، هم ګټل وکړه، هم چې شو وکړي خلکو ته رسیدګي وکړي. دغه سخاوتمندي دا یوازې دغه په مسئله کې نه ده مطرح، د خوشحال په بحث کې نه ده مطرح، دا په مجموعي توګه د پښتنو په ټولو اسلافو کې دا یو ډېر مهم اصل و چې دا به ویل کېدله چې خان چې سترخان ولنه لري هغه خان نه دی. دا یو مهم اصل و د پښتونولۍ. اوس هم په ټوله دغه شرقي جغرافیه کې دا مهمه ده چې یو خان که سترخان نه درلودی، یو خان که د دې ظرفیت نه درلودی چې دسترخوان ولري، بخښل وکړه او خلکو ته عزت ورکړه، نو هغه په مشرتوب باندې نه ارزي. یوه فولکلوریکه کیسه راځي چې یو وخت پاچا 3 کسه ونیول په کوم جرم باندې او د وطن یې حکم وکړي چې دا 3 سره اعدام کړي. د یو وطن ورته وویله چې تمام اعدام وه، زه ډېر ښه عادتونه لرم. پاچا ویله ښه ول دا دغه کوي، دا بندي کړي، دا 2 اعدام کړي. 2 یې اعدام کړله، دا یې بندي کړي. نو ډېر وخت وروسته د پاچا زړه په تنګ شو، ول هغه یو نفر راولي چې ول زه ډېر ښه خاصیتونه لرم. ول وایه څه خاصیت لرې؟ ول اول خاصیت مې دا دی چې په څونه طلا او شانو کې چې تاسو ما پرېږدي زه هغه تر ټولو ښه شی درته پیدا کولی شم. نو بیا هغه خزانې ته ولاړې او یو غمی راواخیستې. پاچا ته یې وویل چې دا ستا د 4 پاچاهیو هغونه دغه لري، قیمت لري. نو یو وړي هغه زرګر د زمانې هغو ته هغه ویل رښتیا دا دونه قیمت لري. پاچا ویل چې بویې بندي کړي او 2 ډوډۍ ور اضافه کړي په کاروانه کې. دا یې بندي کړي. وختونه تېر شوله، بیا یې راوستئ. ول دوام خاصیت څه شی دی؟ ول دوام خاصیت مې دا دی چې څومره خلک ناست دي، زه درواغجن پکښې معلومولی شم. پاچا ویل زموږ په ناستو کې درواغجن څوک دی؟ ده وکتل د باچا وزیر ته یې لاس ونیول، دا درواغجن دی.
هغه ول څنګه ول تا یو کار ته ویل ده نه دی کړی دلته اوس وایي چې ما کړی باچا ورته ویل چې رښتیا ده څنګه کیسه ده هغه ده ورته ویل سهار چې ما ته هغه پلانکی کار ویلی و هغه مې نه دی کړی نو باچا بیا امر وکړ ویل دا بویه بندي کوي 2 ډوډۍ ور اضافه کړه. دریم ځل چې فصله وختونو باچا ته سړی ور په یاد سو نو هغه یې راوستی بیا یې ول بل خاصیت ششتي ول بل خاصیت مې دا دی چې زه اصل کم اصل سړی پیژنم. باچا شاوخوا وکتل ول زه اصل یم که کم اصل یم. سړی ول دار چیرې دی زه خپله ورخیږم. خو بالاخره باچا مجبوره کړي ده ورته ویل چې ته د نانوای زوی یې. باچا ویل چې ته نانوای زوی یم اعصاب یې خراب سو ولاړې کور ته په مور باندې تور راواخیسته ول څه قصه ده. مور ورته ویله چې کله ته پیدا کېدلې باچا باچایي مې راسېدل نو موږ راولاړ سو د نانوای زوی پیدا سو او زما لور پیدا سو دا مو سره بدل کړي نو ته رښتیا د نانوای زوی نو بیا دا سړی راغلی دی بل سړي ته دا باچا راغلی دی سړي ته ول ته څنګه پوه شول زه ته نه هغه ټول ما به تا ته یو غټ کار وکړي تا 2 ډوډۍ ور اضافه کړي ستا ټول فکر په ډوډۍ کې نو پاچازادګان رهبران هغه په خواصو باندې دي نه په نسلونو او په جنټیکونو باندې. نو که څوک رهبرزاده او خانزاده جوړېدل غواړي هغه باید تر ځان تیر سي تر سر تیر سي ګټل وکا بخښل وکا او خوړل وکا او پخول یې زده د پخولو څه مراد دا دی چې دی وکولی سي چې خلکو ته ازوقه ورسوي خلکو ته دسترخوان ولري هر څه دغه وکړي د خوشحال د داستارنامې د درسونو دا سلسله به همداسې دوام لري. دا نن موږ 9 لوست ولوستی د بلې ورځې چې 10 درس ته راځو ستاسو څخه خواهش کوم چې یو ځل بیا په دې ټوله سلسله باندې مرور وکړئ چې بلې ورځې ته زه تاسو ته 10 درس د خوشحال د داستارنامې وړاندې کړم. موږ کولی سو چې په خپلو فرهنګي اصالتونو او په فرهنګي اثارو باندې خپل د نن ورځې ستونزه او مشکل حل کړی سو. تر بل درس هم پورې مو پر لوی خدای سپارم شاد سرلوړي او آباد اوسئ او هیله مې دا ده چې درسونه هم په غور واورئ او هم یې پر خپل ځان او خپلو خلکو باندې عملي کړئ. د سرلوړي آباد او سوکاله افغانستان او افغان ولس په هیله.